ان شاء الله د دنیا په مخ باندې چې د جناتو هر قسم مریض وي، چې حقيقي مریض وي، دروغ نه وي او بیخي چل بازی نه وي، په کور کې د جنگ جګړو نه د تنګۍ د وجې څه اکټینګ وغیرہ نه وي، ان شاء الله د الله رب العزت په حکم سره ان شاء الله د همیشه د پاره به د جناتو نه نجات حاصلېږي. ان شاء الله د الله رب العزت په حکم سره ان شاء الله د هغې په دمولو سره چې هر څومره سخت مریض وي، هر څومره سخته زورونه ورکوي، که ساه ورته بندوي، که معده ورته بندوي، که خولې باندې وینې راولي، یا مثلا که د داسې خوراکۍ دي چې د هغې د اولاد مسایل ته پیدا شوي دي، داسې خوراکۍ دي چې د هغې د ماهوارۍ یعنی دا ورسره بیټې مشوي دي، د هغې بالکل ترتیب نه برابرېږي، یعنی بالکل کله ماهواري راشي کله بالکل راځي نه، نو دا مسله ضروری و دا مې ځکه بیان کړله. دا کیږي داسې د جناتو د وجې نه، یا د جناتو د وجې نه په کلمو کې دردونه راتلله، یا د جناتو د وجې په ګردو باندې درد راتلل، داسې مختلف قسمه حالات راتلله. نو دا یاد ساتئ که داسې هر قسم مریض وي ان شاء الله د الله رب العزت په فضل و کرم سره به د هغې دپاره دم کیږي او ښه ښایسته د اطمینان والا دم به کیږي. ها بله خبره مو واورئ، که د سحر د وجې راغلی وي چې هر څنګه سحر وي ان شاء الله، هر څنګه سحر وي ان شاء الله د هغې دپاره به دم کیږي، که یو دم اونشي په دویم دم، په دویم اونشي په دریم باندې، او بیا که موږ ته د سحر لیول معلوم شي چې دا د کم لیول سحر دی، سخت سحر دی مطلب، او بار بار کیږي، نو بیا د هغې دپاره ان شاء الله غټ دم هم کیږي، لوی دم ورته ویلی کیږي. د هغې دپاره به بیا تاریخ ورکول کیږي، ټیم به ورته ټاکو، او په هغه ټیم باندې په هغه ورځ باندې به انشاءالله د هغې دپاره لوی دم هم کیږي انشاءالله، او ښه اطمینان والا دم به کیږي. د الله تعالی په فضل و کرم سره انشاءالله الله به نجات ورکوي هغه مریض ته، خدای پاک به د هغه تکلیفونو نه وباسي، د هغه پریشانیانو نه به وباسي. ګورئ چې کم خلک هم راتلل غواړي، پته درته بیا هم در کومه، اکوړه خټک ضلع نوشهره په اکوړه خټک کې به تاسو راشئ محله شاکرآباد ته. په محله شاکرآباد کې تاسو تپوس به وکئ د مولانا شیر علي شاه صاحب د محلې. مولانا شیر علي شاه صاحب په اکوړه خټک کې یو ځلیدونکی ستوری دی، الله تعالی دې په قبر باندې انوارات نازل کړي، مشهور شخصیت دی. نو د دې محلې ته به تاسو راشئ، د دې په محله کې زما کور دی، دلته اوسېږم، دلته مې خپل ځای دی، د زنانو دپاره د پردې اهتمام هم شته دی. کومه زنانه چې راځي د هغې د ځان سره محرم راولي، یا خاوند یا رور وغیره ماما چې هر څوک وي، به هر حال په رشتهدارۍ کې خو راوستلی شي. او بله چې کم قسم مریضان هم راځي، نو د دې دپاره ټایمنګ هم زما دا دی، د سهار 9 بجو نه واخله تر د مازدیګر 3 بجو پورې ټیم دی، د سهار 9 بجو نه د 3 بجو پورې ټیم دی، د دې نه بعد بیا نشئ راتللی، بیا بالکل